بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو زده کوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست. نن بیا هم د تیر په څیر زموږ درس په پرسونلایز کې ده. پرسونلایز کې مو بعضې درسونه ویلي دي تر تیمز پورې. تیمز باندې هم تېره ورځ بحث کړی ده چې نن ډیسکټاپ بیکګراوند باندې بحث کوو. ډیسکټاپ بیکګراوند کې بعضې پکچر پوزیشن او همدا بعضې موضوعات پاتې دي چې په ننني درس کې به یې وایو. خو له هر څه لومړی هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او شیر یې کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي. نو راځو پرسونلایز ته زموږ نننی درس شروع کوو. ډیسکټاپ بیکګراوند ته په راتګ سره ښه، ما دلته عکس انتخاب کړی دی. مثلا زه لومړی راځم د ننني درس لپاره بعضې شیان چې مهم دي هماغه وایم. نو راځم ایډیټ ته راځم، د همدا یو پکچر یا همدا یو عکس غواړم چې ایډیټ یې کړم، چې دا په راتلونکي درسو کې په پینټ کې وایو چې څنګه مثلا موږ کولی شو یو پکچر ایډیټ کړو یا د هغه سایز کم کړو. زه راځم د دې ریسایز کوم، سایز یې زیات کمومه 10% ته یې راولم، سایز یې زیات کم شي تر څو موږ ته په ننني درس کې ښه معلوم شي. اوس یې هم سایز سم نه دی کم سوی، 50% نور هم سایز کموو تر څو نننی درس موږ همدې سایز په اړه باندې د عکسو د سایز په اړه باندې راځم. دا سیواس کوم، جی پی جي فارمټ کې سیواس کوم او په همدې ځای کې د 0011 په نوم باندې ثبتوم او له هغه وروسته کلوز. نو اوس راځم بیا هم پرسونلایز ته راځم. پرسونلایز ته په راتګ سره ډیسکټاپ بیکګراوند ته راځم. ډیسکټاپ بیکګراوند کې موږ سره دلته دوه عکسه دي. زه دواړه عکسونه ورته سلیکټ کوم، انتخابوم یې. دواړه عکسو په انتخابولو سره سیف چینج، دا هم تېر روز په دې باندې بحث کړی، کلیر آل سلیکټ آل ټولو باندې بحث کړی. اوس مثلا که چیرې زه یو ډیسکټاپ بیکګراوند راولم، د همغه به کیفیت ښه وي او د یو به هم کیفیت بیکاره وي. د همدې ډیسکټاپ بیکګراوند کیفیت ښه ده. که چیرې زه بل ډیسکټاپ بیکګراوند راولم، هماغه بیکګراوند ده خو کیفیت یې بیکاره. خو دلته بیا زه ورته وایم ډیسکټاپ بیکګراوند ته راځم پکچر پوزیشن ته. که چیرې زه فیل ورته انتخاب کړم، فیل څه کار کوي؟ فیل یعنې عکس ماته جای په جای کوي ډیسکټاپ صفحه کې. ډیسکټاپ صفحه کې له دې ځای نه تر دې ځای پورې یا له دې ځای تر دې ځای پورې جای په جای کوي. نور عکس که مثلا د ډیسکټاپ له صفحې نه اضافي تېرېدو هغه تېر باسي. مثلا په دې کې موږ په دې عکس کې درلود پورته په انګلیسي فخر-افغان هم درلود، لوګو هم نیمه پټه سوې ده او په دې شکل باندې لاندې هم بعضې شیان پټ سوي دي. دا له دې خاطره چې پکچر پوزیشن موږ ته له یو بل طرف فټ راوستلی ده او نور د ډیسکټاپ صفحه یې په ډکه کړې ده، نور چې کوم ځایونه اضافي پاتې دي هغه یې پرې ایښي دي. نو دی په دې صورت کې موږ د پرسونلایز کې که چیرې موږ فیل ورته انتخاب کړی بیا همدا کار شاید د عکس بعضې برخې موږ ته پاتې شي همداسې، یعنې بعضې برخونه چې د عکس مربوط وي یا مهم برخې وي، لکه مثلا دلته موږ د کورس نوم په انګلیسي ورکړی ده خو هغه برخه یې پاتې ده د عکس. نو له دې خاطره موږ ډیسکټاپ بیکګراوند ته راځو، ورته وایو چې دا کار باید ونه شي. فیل باید موږ زیاتره وخت انتخاب نه کړو ځکه چې عکس بعضې برخې پرېږدي. که چیرې تاسو انتخابوئ شاید دې ته کوم عکس چې تاسو په دروئ د هغه بعضې برخې پاتې نه شي، نو له دې خاطره بیا تاسو ته مشکل نه لري. که کوم عکس مهمې برخې پورته او کته پاتې کېدې، په دې صورت کې بیا تاسې هېڅکله هڅه مه کوئ چې له فیل نه ګټه واخلئ. فیل یعنې په دې معنا د کمپیوټر صفحه مثلا له دې ځای تر دې ځای پورې فټ راولي، نور که اضافي کوم برخې نه د کمپیوټر په صفحه کې فټ راولي، نور که کوم برخې اضافي تېرې وي هغه اضافي په کمپیوټر صفحه کې نه راولي. که چیرې ورته چې فټ یې راوله، کوم ځای چې مثلا پاتې کېږي هغه په تور رنګ کې راته راوله. اوس که چیرې زه ریفریش کړم اوس فټ ده، یعنې عکس په مکمله اندازه باندې ډیسکټاپ صفحه کې جای په جای سوی ده. خو دا ځای کې عکس نسته، نور عکس خو دوی خواته نور نسته، عکس خو خلاص سوی ده. نو دا ځای او دا ځای په دې خاطر تور راته راوستلی ده چې عکس نور نه دی ورته پاتې. نو دا د فټ حالت و، یعنې عکس مکمل د ډیسکټاپ صفحه کې راته راولي. دواړه عکسونه د یو سایز بیکاره ده، د یو سایز ښه ده، خو بیا هم دواړه په هماغه حالت د ډیسکټاپ صفحه کې مکمل راولي. کومې برخې چې پاتې کېږي هغه کمپیوټر پرېږدي. دا د فټ حالت و. او بل حالت چې هم ده، بل حالت له فټ نه وروسته سکرچ موږ لرو. سکرچ کشولو په معنا ده. اوس ګوره زه سکرچ ورته انتخابوم، سیف چینج سوم. اوس که چیرې زه وایم عکس کش حالت لري، وینئ عکس یې څنګه کړی ده؟ عکس یې کش کړی ده، یو بل طرف ته یې کش کړی ده.
یعنې دا عکس مخکې تاسو هم ولیدل عکس دومره کش حالت هم نه درلود دومره کش نه و مخکې خو دا څه خاطره دا مخکې عکس د ډیسکټاپ صفحه کې دومره راغلی و بعضې برخې اضافي پاتې دي هغه کمپیوټر ورسره د عکس یو بل طرف ته کش کوي تر څو د کمپیوټر صفحه کې مکمل راسي عکس هم باید مکمل راسي او ډیسکټاپ صفحه هم باید مکمل ډکه کړي نو دې خاطره کش حالت کې راولي سکرچ حالت یعنې کش حالت ټایل دا اوس موږ د سایز د عکس ته چې کوم سایز ورکړی و هغه د ټایل مربوط ده ټایل کې اوس هماغه موضوع موږ وایو ټایل څه معنا ورکوي ټایل یعنې د کمپیوټر په صفحه کې د سایز په اساس له یو کوین نه ماته جای په جای کړه اوس ګوره د دې عکس سایز غټ ده د همدې عکس یوازې یوه برخه یې ماته راوسته که چیرې مثلا زه دا بل عکس راولم د هغه سایز بیا کوچنی دی ګوره څو دانې د ډیسکټاپ صفحه کې جای کېږي د سایز په اساس باندې موږ ته راولي د کوم عکسو چې سایز غټ وي د هغه شاید د کمپیوټر بیخي کمه برخه راولي لکه د دې عکس سایز یې ډېر غټ ده بیخي کمه برخه یې کمپیوټر په صفحه کې راتلی شي تاسو څه ورته وکړئ په دې شکل باندې بیخي کمه د عکس ډېره کوچنۍ برخه د کمپیوټر په صفحه کې راغلې خو که چیرې دا بل عکس راولو په دې صورت کې د دې سایز چې کم ده زیات عکسونه د ټایل یعنې په دې صورت کې که چیرې سایز کم وي زیات عکسونه درته جای په جای کوي او که چیرې سایز یې غټ وي یو عکس درته راولي هغه هم شاید نیمه برخه یې راولي که سایز غټ وي صحیح ده لغه وروسته بل چې موږ له ټایل نه وروسته لرو سینټر هم د هماغه معنا ورکوي خو دا هم د ډیسکټاپ صفحه کې موږ ته د ډیسکټاپ صفحې په منځ کې یو دانه راولي یو عکس د ډیسکټاپ صفحې په منځ کې که چیرې د عکس سایز غټ وي نو بیا هماغه یو عکس د هماغه یو عکس منځ راخلي مثلا زه ورته وایم چې نیکسټ ډیسکټاپ بکګراونډ بل عکس که راخلم د دې عکسو نور هېڅ فرق هم دا دواړه عکسونه نه سره لري فقط فرق یې دومره ده چې د یو عکس سایز زیات ده د یو کم ده یعنې کیفیت د یو ښه ده د یو بیکاره ده اوس تاسو ورته فکر شته دا عکس چې ده د دې کیفیت چې بیکاره ده یا کیفیت یې کم ده نو په دې صورت کې دا د بخښنې سره د دې عکس کیفیت زیاته نو د کمپیوټر د دې عکس یوازې یوه برخه راخیستې ده خو که چیرې د دا بل عکس ته راسو دا بل عکس په لیدو سره د دې کیفیت چې ښه ده نو له دې خاطره د کمپیوټر په بخښنې سره عکس کیفیت بیکاره ده نو کمپیوټر د دې عکس یوازې یو دانه ډیسکټاپ صفحه کې کوچنی راوستلی څومره چې کیفیت بیکاره کوي دغه عمره کوچنی راولي نو دا و د پکچر پوزیشن په اړه باندې نو ښه حالتونه یا فیل یا فیټ یا سکرچ دا درې ښه حالتونه دي چې زه خپله زیاتره وخت له سکرچ حالت نه ګټه اخلم دا یو عکس غیر فعال کوم او سیف چینج کوم یې او له هغه وروسته ډیسکټاپ صفحه ګورم چې عکس ماته سم راغلی ده صحیح ده بیخي صحیح ده له دې وروسته بیا راځم ډیسکټاپ بکګراونډ ته او پکچر پوزیشن خو مو وویل په له خبر چې دا چینج پکچر ایوری هر عکس دې په څومره وخت کې بدل شي مثلا دوه عکس مالته ورته انتخاب کړي ښه نو دا دوه عکس دې په څومره وخت کې بدل شي زه ورته وایم چې دا دوه عکس دې په څومره وخت کې بدل شي که چیرې زه ورته وایم چې 10 منټ مثلا 10 سکند یوازې په 10 ثانیې کې دې دا عکسونه ماته عکس بدل شي اوس ګوره دا عکس ده زه ورته حساب کوم تر څو چې 10 ثانیې پرې کېږي تر هغو پورې په اتومات ډول دا عکس زر زر بدلېږي یعنې دواړه عکسونه زر زر بدلېږي تر څو 10 ثانیې پرې کېږي تر هغو پورې عکسونه بدلېږي بل عکس راځي خو که چیرې زه ورته انتخاب کړم زیات وخت که مثلا له 10 ثانیې یا له دقیقې ته حساب ورسېږي نو بیا زیات وخت هم زه ورته انتخابولی شم حتی تر یوې ورځې پورې زه کولی شم چې ورته انتخاب یې کړم چې عکس دې په څومره وخت کې بدل شي نو دا د دغه دوه عکسونه مثلا زیات عکسونه موږ دلته ورته انتخاب کړي یا هر عکس دې په څومره وخت کې بدل شي چې چینج پکچر ایوری ډے په اړه باندې خو دا اوس زه زیاتره یو عکس ورته انتخابوم نو له دې خاطره یو عکس مې ورته انتخاب کړی هغه غیر فعال کړي هغه په شان او سیف چینج په کلیک کولو سره ماته یوازې هماغه یو عکس راولي ډیسکټاپ صفحې ته دا و د ډیسکټاپ بکګراونډ په اړه باندې له دې وروسته موږ کوم بل کمانډ یا بل اپشن چې موږ لرو هغه د وینډوز کالر په اړه باندې ده وینډوز کالر یعنې د موږ وویل چې دا وینډو په نوم باندې یادېږي وینډو یعنې ټایټل بار او د ټسک بار رنګونه موږ ته ښیي موږ کولی شو دې په واسطه باندې د ټایټل بار او د ټسک بار رنګونه تغیر کړو مثال په دې شکل باندې رنګ یې غواړو پوخ رنګ یې کړو صحیح ده په دې شکل باندې موږ کولی شو له رنګونه یې ګټه واخلو صحیح ده هر رنګ چې مو خوښ وي دې لرې ورته انتخابولی شو ترانسپرنسي څه ګټه کوي اوس ګوره مثلا په دې که چیرې دلته ورته وګورم لاندې چې کوم نوم یا عکس ماته لږ لږ معلومیږي نه عکس ماته معلومیږي که چیرې ترانسپرنسي زه غیر فعال کړم اوس لاندې د عکس کومې برخې ماته معلومیږي نه هېڅ صورت باندې لاندې د عکس ماته کومې برخې نه معلومیږي کوم رنګ چې یوازې ما ورکړی هماغه رنګ معلومیږي یعنې که ترانسپرنسي ما غیر فعال کړی وي لاندې عکس راته معلومېدی شي صحیح ده او دا هم د رنګ د پوخوالي او د ضعیفوالي په اړه باندې و
صحیح ده چې له دې لارې موږ کولی شو چې انتخاب یې کړو یا هم راځي شو میکسر ته راځي چې له دې لارې کالر میکسر ته کولی شي خپله یو عکس انتخاب کړي سلیکټ کړي او سیف چینج یې کړي یا اډوانس سیټینګ ته راځي په اډوانس سیټینګ کې بیا موږ نورې زیاتې برخې هم لرو مثلا کولی شو چې رنګونه یې په زیاته اندازه باندې بدل کړو مثال راځي ورته 3D objects active title bar په دې شکل باندې ټول د آیکنو رنګونه مثلا څومره سایز دي څومره وي په دې شکل باندې مثال فونټ کوم فونټ دی ولري څومره د فونټ سایز ورته انتخابولی شي بولډ دی وي ټالیک دی وي دا ټول موږ له دې لرې کولی شو مثلا زه ورته وایم چې سکرول بار د څومره اندازه باندې غټوالی ولري یعنې سکرول بار د ساحه د سکرول بار په نوم باندې یادېږي څومره پنډوالی دی ولري اوس ګوره زه اوکې کوم یې که چیرې زه اوس ګورم سکرول بار به غټ سوی وي یعنې په هر ځای کې موږ سکرول بار لرو وینئ دا لیکنې هم ما ټولې بولډ کړې له کومې لارې مې بولډ کړې له همغه لارې دلته که مثلا زه راځم یو شی مثلا چې سکرول بار ته ضرورت ولري داسې چیرته ځم په کوم ځای کې به یې مثال سی ډرایو ته راځم د سی ډرایو مثال وینډوز ته راځم یعنې سکرول بار څومره غټ سوی ده صحیح ده سکرول بار څنګه سوی ده سکرول بار پرونټ سوی ده که چیرې زه بیا هم راسم او بیا هم اډوانس سیټینګ ته راسم په دې صورت کې مثال زه سکرول بار یا په دې شکل باندې ټول ورته انتخابولی شي مثال زه راځم ورته چې سکرول بار دې څنګه وي سکرول بار اندازه دې کوچنی وي دومره غټ دې هم نه وي سکرول بار اندازه بیرته اپلی کوچنی اپلی کوم په دې صورت کې د سکرول بار اندازه څنګه سوې ده کوچنی کیږي یا هم په دې صورت کې موږ کولی شو زیات د ایټم له لارې هر مسیج باکس مثلا رنګ ورته تغیر کړو یا مثلا د منیوګانو رنګونه ورته تغیر کړو د اپشنز غټ یا کوچني کړو کنټرول بټنز دا ټول موږ له دې لرې کولی شو راسه مثلا په ایټم کې ورته انتخاب کړه څه شی غواړي چې تغیر یې کړي مثال له دې لارې بارډر پډینګ مثلا کپشن بټنز مثلا موږ مخکې ویلي وو کپشن بټنز غواړئ کپشن بټنز غټ سي صحیح ده کپشن بټن غواړئ غټ سي دا د غټولی شي یا هم غواړئ چې کوچني سي کولی شي چې کوچني کړي د اپلی په اپلی باندې کلیک کولو سره وروسته اتوماټیک کوچني کي یا مثال ډیسکټاپ ته راځي ډیسکټاپ رنګ ورته غیروي صحیح ده ډیسکټاپ رنګ څنګه کوي ډیسکټاپ رنګ ورته غیروي دا د اپلی کو او له هغه وروسته اوکې په کلیک کولو سره یې ډیسکټاپ رنګ اتوماټول تغیریږي خو یو څه وخت نیسي کمپیوټر زیات مصرفه کوي په دې کمانډس باندې کمپیوټر زیات مصرفه کیږي ځکه چې دا قوي کمانډس دي اوس زه ورته اوکې باندې کلیک کوم ډیسکټاپ څپې رنګ به څنګه کوي سور کوي صحیح ده رنګونه یې موږ ته څنګه کړو رنګونه یې سره کړو زیاتره رنګونه یې ډیسکټاپ له لارې موږ ته سره رنګونه انتخاب کړي دي که چیرې بیا هم زه اډوانس سیټینګ ته راځم او بیا هم ورته انتخابوم ډیسکټاپ مثلا یا هم نور اپشنز ورته انتخابوي ډیسیبل ایټمز مثلا کوم ایټمز ډیسیبل یا غیر فعال دي هایپر لینک آیکنونه ټول له دې لارې موږ څنګه کولی منیوګانې مثلا منیوګانو رنګ غواړئ ورته تغیر یې کړي زه غواړم چې د منیوګانو رنګ دې سور وي سایز دې غټ وي سیاره منیوګانې دا ټول د منیو په نوم باندې یادېږي مثلا فونټ او سایز دا ټول موږ له دې لارې کولی شو چې تغیر یې کړو چې دا و د کالرز په اړه باندې له کالرز نه وروسته موږ نور کمانډز هم لرو یا نور اپشنز هم په پرسونالایز کې لرو چې په راتلونکي درسو کې به یې وایو سانډس غټه موضوع ده چې په راتلونکي درسو کې تر بحث لاندې نیسو بیا هم تاسو نه هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او ویډیوګانې مو شیر کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي تر بیا ښې چارې